الحمد لله رب العالمين، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعض، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سيرة الخلفاء سيرت دوشتم برخ فتير برخ كمو حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه سیرت تر دې ځای رسولی و چې عمر رضی الله عنه په خپل وخت او زمانه کې د فتنو په مقابل کې سخت او شدید ولاړ و. هیڅ داسې کار ته لار نه ورکوله چې هغه د مسلمانانو په مابین کې فساد او فتنه خپره کړي، چې یوه د هغو عجیبو واقعاتو څخه چې د ده رضی الله عنه عزم او اراده موږ تاسو ته راښکاره کوي چې د فساد او د فتنو په مقابل کې څونه سخت ولاړ او څونه سخت دریځ یې درلودی. هغه واقعه ده چې په مصر کې پیښه شوه. هغه واقعه یا کیسه داسې وه: کله چې مصر فتح شو او عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مصر والی و، په دغه وخت کې په مصر کې یو نفر پیدا شو چې نوم یې اوسیبغ و. دا سړی مسلمان شو، مګر داسې تشویشي پوښتنې او سوالونه یې کول چې مسلمانان یې په شک او تردد کې اچول. د داسې شانو پوښتنې یې کولې چې په هغه کې شبهات پراته ول، خاصتا چې په هغه وخت کې د مصر خلک نوي مسلمانان سوي ول. نو هلته علما هم نه ول. د اوسیبغ د پوښتنو څخه یوه پوښتنه دا وه چې مسلمانانو ته به ویل: تاسې وایاست چې په آخره زمانه کې عیسی ابن مریم علیه السلام بیا راځي. خلکو ویل هو. اوسیبغ وویل: محمد صلی الله علیه وسلم هم بیا راځي، ځکه چې محمد صلی الله علیه وسلم تر عیسی علیه السلام افضل او بهتر دی. او الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن مجید کې هم فرمایي چې په سورة قصص 15 نمبر آیت کې رب جل جلاله فرمایي: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. یعنی بشک هغه الله چې پرته احکام د قرآن نازل کړي دي، خامخا هغه د وعدې ځای ته بیرته ستا ورستونکی دی چې مکه مکرمه ده. دغه آیت شریف د هجرت په وخت کې نازل شو او الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته دا تسلی ورکوله چې ته بیرته مکې مکرمې ته ورتلونکی یې. خو اوسیبغ د خپلې باطلې خبرې دپاره دغه آیت شریف دلیل ګرځولی و. د آیت شریف ترجمه یې داسې کوله چې محمد صلی الله علیه وسلم بیرته دنیا ته راتلونکی دی، او داسې نور شبهات په خلکو کې نشرول. په مصر کې د اصحاب کرامو شمیر لږ و او هغه نور خلک بیا نوي مسلمانان سوي ول. داسې شان نه ول ورمعلوم. عمرو بن العاص رضی الله عنه چې د مصر والی دی، دا په حیرت کې دی چې په دغه سړي څه وکړم. نوره ګناه نه لري، کوم جرم یې نه دی کړی، فقط دغه کیسه پوښتنه کوي چې په خلکو کې شک او تردد پیدا کوي. په خپله د عمرو بن العاص رضی الله عنه سره هم دغسې ردونه او د دغسې مسائلو جوابونه نه ول موجود، او سړی هم د دغسې پوښتنو څخه نسي منع کولی. نو عمرو بن العاص رضی الله عنه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ته د دغه اوسیبغ په باره کې حال ولېږه چې دغه سړی دغسې خبرې کوي، زه څه ورسره وکړم. عمر فاروق رضی الله عنه ورته ولیکل چې زما د لیک د رسېدو سره فورا اوسیبغ د پیردارانو سره ماته راولېږه او احتیاط کوه چې درڅخه ونه تښتېږي. عمرو بن العاص رضی الله عنه هم دستي اوسیبغ د پیردارانو په لاس مدینې منورې ته ولېږه. هغه ډله چې کله مدینې منورې ته راورسېدل، اوسیبغ یې راورسوی، نو مسجد نبوي ته ورغلل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته خبر ورکړي چې اوسیبغ مو راوستلی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډیر په خوشاله شو او د پیردارانو مشر ته وویل: که اوسیبغ د څه وتښتېدی، د هغه پر ځای تا ته اجازه درکوم. بیا نو حضرت عمر رضی الله عنه د اصحاب کرامو مشران راټول کړل او اوسیبغ یې راوغوښتی. اوسیبغ راوستل شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اوسیبغ ته وویل: ته دا پوښتنه کوې؟ هغه وویل هو. ول ته داسې پوښتنې کوې؟ هغه وویل هو. بیا نورې پوښتنې ځینې وپوښتې. اوسیبغ په ټولو اقرار وکوی. بیا ورته وویل چې نورې داسې پوښتنې لرې. اوسیبغ هم هغه خپلې د شبهاتو ډکې پوښتنې ټولې ورته بیان کړې او بیا وویل: یا امیر المؤمنین، زما د دغو پوښتنو جوابونه راکوې؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وویل هو، جواب یې خود درکوم. حضرت عمر رضی الله عنه نارې کړل: یا جلاد، یا جلاد. جلاد هغه چاته ویل کېدل چې شرعي جزاوي او حدود به جاری کول.
لکه سر به پرې کوي د لاسونه به ور پرې کول په درو وهل به کول شرعي جزاوي چې کومې لازمي دي چې د غله د پاره یا د زاني د پاره یا د شرابخور د پاره هغه حدود چې پر خلکو جاری کړي دي ته جلاد ویل نو ولیا جلاد خلک په تعجب کې سول چې دا سړی پوښتنه کوي او عمر رضی الله تعالی عنہ جلاد راغی خیر جلاد رالی عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل وها جلاد هم اوسیبغ ته پاډی کش کې په وهلو شروع وکول دونه وهي چې د اوسیبغ د ملا پوسټ واوښتي او ملا سری غوښي بیا حضرت عمر رضی الله عنه اوس یې بوزي او علاج په وکړ کله چې جوړ شو بیا ما تراول سړی بوته او علاج وروکي ترڅو چې جوړ شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته خبر ورکړ چې سړی اوس جوړ شو ولراولي او سیبغ بیا راوستل شو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل جوړ شوی ولهو بیا یې نارې کړ یا جلاد وها جلاد بیا دوره وهل ورکړل چې د سیبغ د ملا غوښ ښکار شي حضرت عمر رضی الله عنه بیا امر وکړ چې بوزي او علاج په وکړي درې واره دغه وهل ورکړل چې د ملا غوښ به توي شي او بیا به جوړ شو څلرم واره چې راوغشتي حضرت عمر رضی الله عنه ول جوړ شوی دول هو عمر رضی الله عنه نارې کې یا جلاد سیبغ ولي عامر المؤمنین کمی وجنی وجنی مگر نور نو دغه وهل طاقت نه لرم عمر رضی الله عنه چې بیا دغه شانو پښتني کوي او سیبغ ول په والله په ټول عمر به بیا داسې پښتني نه وکړي عمر رضی الله عنه ول چې کوفې ته پیرار کوي په مصر کې مو پرېږدي او سیبغ ولي امیر المؤمنین ولې مې کوفې ته پیرار کوي زما وطن او کورنۍ اهل او عیال مې ټول په مصر کې پاتې عمر رضی الله عنه ول کوفې ته پیرار کوي او سیبغ ولې مې کوفې ته پیرار کوي یا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه ول حالت یو امیر دی چې دغه په حضور کې دغه فتنې نشي ښکار کېدل او کچا سر راپورټ کوي سره ورکړي دغه امیر مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم محافظ او باډیګارډ او ته د فتنو سره را معلومیږي او داسې چاته ضرورت لري چې هغه په تا مسلط او سیبغ کوفې ته فرار کړل شو او هلته ژوند کوي وختونه دي تیریږي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید او وفات شو عثمان رضی الله عنه بیا شهید شو د حضرت علی رضی الله عنه د خلافت په وختو کې د خوارجو فتنه راپورته شو خوارج فتنګر او د خبرو ډک خلک ول او مسلمانانو کې دغه د فتنې شبهات نشرول تر داسې اندازې چې عیناً هغه پښتنې تکرارولې چې او سیبغ بکولې خپل فتنه او فساد د غوښتنو په واسطه په خلکو کې نشروي لکه نن ورځ هم په اسلامي ټولنه کې ځینې داسې خلک پیدا کیږي چې په بحث او په پښتنو سره دینی معلومات نه وي مقصد بلکې د فساد او د فتنې د نشرولو لپاره بیا معنا او پوښ پښتنې کوي په اسلام کې و خلکو ته شبهات ور پیدا کوي د خپل فکر څخه جوړ شوی او بې ځای دلایل وایي د تبدل باندې فرایض او واجبات نه ور معلوم خو د رسول صلی الله علیه وسلم یا د خلفای راشدینو پر سیاست او پر کړنلاره به د انتقادونه کوي یا به د امامانو پر اجتهاد یا د نور نو علماو پر تحقیقاتو باندې د انقیادونه کوي یا به داسې پوښتنه مسلو پوښتنه کوي چې دای په ټول عمر وهغه مسلې ته ضرورت نه لري دغه خلک اصلا د اسلام د زده کولو په هیله نه دي بلکې دوی په خپل بحثو سره په مسلمانانو کې فتنه او فساد نشرول غواړي د مسلمانانو په عقیده کې شک او تردد پیدا کول غواړي نو مسلمانانو ورونو ته زما مشوره ده چې دغه شیطان صفاتو خلکو سره په بیځای بحثو او په بیځای خبرو باندې باید چې ځان مشغول نه کړي څو دغه کار د دوزخ د وتلو سبب ونه ګرځي فقط تاسو د خپل عقیدو په صحیح ساتلو سره پوره کوشش وکوئ او د دین څخه هغه شان زده کړئ چې په ورځني ژوند کې تاسو ضرورت ورته لري نو خوارج هم هغه د اوسیبغ پر قسم پښتني کولې فتنه او فساد نشروي په دغه وخت یو نفر او اوسیبغ تورلې ولیا اوسیبغ یو قوم پیدا شوی دی او هغه خبري کوي کوم چې تا کولې نو ولې د هغه سره نه ملګری کېږي اوسیبغ شاو ګرول هغه د وهلو ورځ ورپیاد شو علما ته یو صالح سړی داسې درس را کړی دی چې هیڅ وخت په بیا دا رقم خبري نه وکړ او ما توبه کړلې ده نو اوسیبغ د خوارجو په فتنه او فساد کې ګډون او اشتراک نه وکوي دا د حق او د حقیقت په باره کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شدت او دریزو
حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دغه سخت او شدید دریز فتنې ورکړې کړې وې. دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د طرفه درس دی چې موږ او تاسو به هم داسې د فتنو مخه نیسو او د فتنګرو انسانانو و شیطانتو ته په خپل مابین کې ځای نه ورکو. حضرت عمر رضی الله عنه تر وفات وروسته عمرو بن العاص رضی الله عنه وايي پس له رسول صلی الله علیه وسلم او پس له ابوبکر صدیق رضی الله عنه می بل داسې څوک نه دی لیدلی چې تر عمر رضی الله تعالی عنه دی د الله جل جلاله څخه زیات بیریږي. په دې هیڅ پروا نه کېده چې د شریعت حکم یا جزا چې پر چا جاری کړي چې دغه نفر نو څوک دی، یعنی د شریعي حکم او د جزا په جاری کولو کې د قرابت او د شناخت او د نور شانو مراعات نه کوي. الهي حکم او الهي حدود پر خپل قریب هم داسې جاری کول لکه څنګه چې پر پردي باندې جاری کول. حضرت عمر رضی الله عنه د خپل والیانو سره په ډیر عجیب شکل سره ژوند کوي. موږ به د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه شدت چې د حق او د حقیقت د قائمولو لپاره درلودي په عجیب او مختلفو انواع او اقسام سره د رضی الله عنه په سیرت کې ووینو. د حضرت عمر رضی الله عنه د شدت د جملې څخه یو هم هغه شدت او سخت دریز وو چې د خپل والیانو سره درلودي چې اوس به په دغه باره کې څوک کیسې واوري. اول د حضرت عمر رضی الله عنه په خلافت کې معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنه د شام والی و. یو وخت حضرت عمر رضی الله عنه و معاویه ته حال ولېږي چې مدینه منورې ته راسه. هغه هم د امیر المؤمنین د امر سره سم مدینه منورې ته راغی. په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه د اصحاب کرامو د مشرانو سره د حکم په مجلس کې ناست و. معاویه رضی الله عنه اجازه وغوښتله او د مجلس ځای ته ورننوت. د حضرت عمر رضی الله عنه چې سترګې پر معاویه ومشتې د مخه تر خبرو او تر پوښتنو ور ولاړ شو او په هغه لکړه چې د عمر رضی الله عنه په لاس کې و په هغه پر معاویه باندې راواچول او وهي ډیر سخت وهلې ورکړ. څو په دغه وهلو کې معاویه د مجلس و یو کنج ته ورسول. عمر رضی الله عنه په پسې دی او سخت وهي. د مجلس خلک ټول په بیره او په تعجب کې. معاویه د ناس خلکو څخه کومک غواړي چې خلاص میکړي ځین خلاص میکړي، مګر هیڅ چا د ځای حرکت لا نسوي کولای. څوک د عمر په مقابل کې درېدای شي. په مجلس کې لوی او معتبر اصحاب کرام ناست ول. عثمان ابن عفان، علي ابن ابي طالب، طلحه ابن عبید الله او نور اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا ټول موجود ول، مګر ټول چپ او په بیره کې ټول په حیرت کې دي چې د شام والی بیل پښتني او خبرو داسې شدید وهل کیږي. دا د عمر رضی الله عنه هیبت او د دباو چې څوک یې مخ ته نسوي درېدل. پس لډیرو وهله معاویه پریښوي. عمر ولاړی پر خپل ځای باندې کښېناست او نور هیڅ نه وویل. په مجلس کې کامله خاموشي ده، ټول چپ ناست. لږ وخت وروسته حضرت علي رضی الله تعالی عنه دغه خاموشي ماته کړه او حضرت عمر رضی الله عنه ته وویل یا امیر المؤمنین دا سړی څه کړی ول چې داسې وهل دی ورکړ؟ ګناه چې شو چې داسې معامله دی ورسره وکړه. حضرت عمر رضی الله عنه وویل چې نه دی کړی، مګر کله چې د مجلس ته داخل شو ومې لیدل چې سر یې لوړ نیولی و. د کبر او د غرور علامې په ښکاره وې. د ځان ته یو څه ویل او په ځان کې یو څه لیدل، ځکه د ویل د ځان سره زه د شام والی یم. معاویه په دغه وخت کې چې د شام دی والی و نوی ځوان و، نو خامخا هغه د ځوانۍ او د ولایت غرور پر معلومېدی. نو حضرت عمر رضی الله عنه وویل زه پر دې وبېرېدم چې کبر او غرور ځای کې ونه نیسي. نو ما دا قصد وکړ چې د همیش دپاره کبر او غرور ځین لرې کړم. نو ځکه مې دغه معامله ورسره وکړه چې تاسې ولیده. دا د حضرت عمر رضی الله عنه حرص و چې د عامو انسانانو خاصتا د د والیانو او د هغو کسانو چې د سر په حکم کول کې کومک کوي یا د په حکومت کې کار کوي داغو نفسونه باید پاک، صحیح او سالم وساتل شي. ځکه که امیران او وزیران فاسد شول ټول امت او ملت ورسره فاسدېږي. دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د طرفه خپلو ملګرو او معاونینو ته بلکې خپلو والیانو ته ادب او لارښوونه وه چې په عملي شکل دوی ته درس ورکوي. نو د حضرت عمر رضی الله عنه د هیبت او د دبدبې په سبب د والیان هغه د خپل حکم په ځایو کې ډیر په احتیاط سره ګرځېدل او په ډیر بیره سره کارونه ترسره کول چې داسې نه یو کوچنی خطا ځینې پیښه شي چې بیا به حضرت عمر رضی الله عنه ته خبر ورسیږي. بیا د جزا او د سزا څوک طاقت لري؟
دویمه واقعه حاصل هغه چې مسلمانانو مصر فتح کړي نو حضرت عمر رضی الله عنه عمرو بن العاص رضی الله عنه د مصر والی وټاکي. هلته په مصر کې دا عادت و چې خلکو په د اسانو د زغلولو مسابقه سره کوله. نو د عمرو بن العاص رضی الله عنه زوی د یو قبطي سره چې د مصر اوسیدونکی و آس یې زغلوی، خو د هغه قبطي آس تر د مخه شو. د عمرو بن العاص رضی الله عنه زوی چې د مصر د والی زوی دی هغه قبطي پر سر په چلاخه ووی او ورته ویل ته تر ماله مخه کېږې، حال دا چې زه ابن الاکرمین یم د محترمو زوی یم. هغه د مصر قبطي چې دا حال ولیدی نو ډېر یې زړه درد وکوي او دته دا ور معلومه وه چې امیر المؤمنین د هیڅ چا سره ظلم نه کوي او د مظلوم شکایت خامخا اوري. نو د هغه ځای څخه برابر و مدینې منورې ته را روان شو چې خپل شکایت و امیر المؤمنین ته ورسوي. حضرت عمر رضی الله عنه چې په حال خبر شو عمرو بن العاص رضی الله عنه ته حال ولېږئ چې ته او ستا زوی بېله ځنډه و مدینې منورې ته راسئ. د مصر والي او د هغه زوی دواړه مدینې منورې ته راورسېدل. اوس به قصه و انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ته پرېږدو چې هغه په خپله د سترګو دیده حال راته بیان کړي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي موږ د حضرت عمر رضی الله عنه سره ناست وو چې عمرو بن العاص رضی الله عنه په یوه پټو او په یوه لنګ کې راغلی. حضرت عمر رضی الله عنه شاوخوا د ده په زوی پسې کتل چې هغه چیرې دی. ویې لیدل چې هغه د پلار تر شا په پسې دی. حضرت عمر رضی الله عنه وویل هغه قبطي چیرې دی؟ قبطي وویل زه دغه یم یا امیر المؤمنین. حضرت عمر رضی الله عنه وویل دروه واخه او ابن الاکرمین ووهه. انس رضی الله تعالی عنه وایي د عمرو بن العاص زوی دونه ووهئ چې تک سور یې واړوئ او زموږ هم زړه غوښتی چې ویې وهي. نو قبطي هم تر هغو ووهئ چې زموږ زړونه په یخ سوه. بیا چې کله زموږ په زړو کې راوګرځېدل چې اوس یې نو بیخي ډېر ووهئ هسې یې بس کړي وای نو شو. نو ده هم بس کوي بلا یې وهل پرېښول. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل ولوهه ابن الاکرمین وهه. قبطي ورته وویل ولبسته یا امیر المؤمنین ډېر مې ووایي. بیا عمر رضی الله عنه قبطي ته وویل چې اوس یې نو پلار پر دا سر ووهه. په ولات یې نه یې وهلی مګر د خپل پلار په قوت یې وهلی. قبطي وویل یا امیر المؤمنین بس ته دونه مې ووهئ چې زړه مې په خونه کړي او تر هغه مې زیات ووایي چې یې وهلی و. پلار یې څه نه دي کړي، پلار یې نه وه. حضرت عمر رضی الله عنه وویل په والله که دې وهلی وای موږ به ستا او د ده په منځ کې نه وای درېدلي تر څو چې تا په خپله پرېښولی. او بیا عمرو بن العاص رضی الله عنه ته وکتل او ورته ویل یا عمر د کومه وخته راهیسې مو دا خلک مریان کړي دي، حال دا چې دوی خپلو مندو حر او آزاد زېږولي دي. بیا یې مصري ته وکتل او ورته ویل اوس نو بېغمه زړه ولاړ سه، که څه درته پېښه سوه یا چا ازار درکوي نو ما ته یې په خط کې ولیکه. دا هغه عمرو بن العاص و چې یوازې د مصر والی نه بلکې د اسلامي دولت د لویو قمندانانو څخه و او د مصر فاتح یا فتح کوونکی هم و او د اصحاب کرامو د مشرانو څخه و. خو د ده زوی د امیر المؤمنین د سزا او د جزا څخه نه سو خلاص بلکې قریبه و چې دغه عقاب په خپله عمرو بن العاص رضی الله عنه ته ورسېدلی وای. تاسې پوهېږئ چې د هغه والي به څه حال وای کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یو هدیه یا تحفه ورکړې وای. حقیقت دا دی چې د حضرت عمر رضی الله عنه ټول والیان پوه او هوښیار خلک ول، هېڅ کله دغسې کار نه دي پېښېدی بې له یو واري څخه چې هغه هم د یو ښه او صالح سړي ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه څخه پېښ شو. قصه داسې وه چې دا درېیمه قصه ده. یوه ورځ حضرت عمر رضی الله عنه خپل کور ته رالی. ویې لیدل چې د اوارولو دپاره یو فرش یا د فرش یو ټوټه پرته ده چې هغه هم تر 1 متر او 2 سانتیو نه ده زیاته، لکه د یو لمانځه مساله داسې ده. د خپلې ښځې څخه یې پوښتنه وکوله چې دا ټوټه فرش د کومه ځایه راغلی. ښځې وویل دا ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه په هدیه کې موږ ته رالیږلی. حضرت عمر رضی الله عنه د ځان سره وویل ابو موسی او وی ویل چې ماته راولي. دا دی ابو موسی الاشعري رضی الله عنه په داسې حال کې رالی چې بیره پر ښکاره ده. اوس چې حضرت عمر رضی الله عنه ته ورنږدې سو د هغه په لاس کې یې مساله ولیدله او د هغه پر مخ یې
د حضرت عمر رضی الله عنه پر مخ د وهلو او د حمله علامې ښکاریږي. نو یې وویل چې ته پر ما تلوار مه کوه یا امیر المؤمنین، مګر امیر المؤمنین د ده خبرې نه واورېدلې او نه یې غوږ ورته ونیوی، نه یې دونه موقع ورکړ، بلکې په مسله یې پر سر وویشتی. او ته چیش دې ته مجبوره کړې چې موږ ته هدیه رالیږې؟ واخه موږ دې ته ضرورت نه لرو، بل وخت چې دا هدیه راونه لیږي. دا د حضرت عمر رضی الله عنه شدید دریځ و چې دنیا او د دنیا ولږو لږو شیانو ته هېڅ موقعیت او هېڅ ارزښت نه ورکوئ. څلورمه واقعه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په موده کې ابو هریره رضی الله تعالی عنه پر بحرین باندې حاکم او والی و. پس له څه مودې څخه حضرت عمر رضی الله عنه ته داسې خبر راورسېدی چې د ابو هریره رضی الله عنه مال زیاتېږي. قریبه ده چې د غنیانو وډلې او قطار ته دې وداخل شي. د بحرین څخه داسې اوازې راتلې چې په بحرین کې والی او امیران تجارت کوي، خرڅول او رانیول کوي، ګټې کوي او مالونه یې زیاتېږي. نو حضرت عمر رضی الله عنه و بلال رضی الله عنه ته امر وکوي چې بحرین ته ولاړ شه، د هغه ځای والی او امیران هغه ټول سره راټول کړ، د دوی چې کم مالونه دي هغه ټول نیمه راوړه، نیمه دوی ته پرېږده او نیمه بیت المال ته راورسوه. خو اول ورته ووایه چې امیر المؤمنین وایي چې یا به د خپلو شخصي مالو نیمه حصه و بیت المال ته ورکوئ، یا به د دې خپلې ډیپټۍ څخه معزوله کېږي، د کاره څه به لاس اخلي. بلال رضی الله عنه هم بحرین ته ولاړی او هلته یې د امیرانو د نیمو مالو په اخیستلو شروع وکول. هغه امیرانو ورته وویل چې دغه مالونه خو موږ غلا کړي نه دي او نه مو نور حرام کارونه کړي دي، نو بیا ولې نیمه یې راڅخه اخیستل کېږي؟ بلال رضی الله عنه وویل هو دا صحیح ده، زه پوهېږم چې دغه مالونه مو په تجارت ګټلي دي، که مو غلا یا بل حرام کار کړی وای لاس مې در پرې کوئ، مګر څنګه چې تاسې تجارت کوئ په دغه تجارت کې خلکو ستاسې د آمریت په سبب ستاسې مراعات کوئ، نو نیم مال څه اخل، او که تاسې د مالو د زیاتوالي په سبب باندې د امریت ډیپټۍ پرېږدئ، نو بیا د امریت څخه خلاص واخلئ، امریت پرېږدئ. دوی ورته وویل صحیح دی، بس واخله خپل نیم مال دې واخله. اوس نو بلال رضی الله عنه دغه د مالو په نیمه کولو کې دونه دقت کوي چې د ابو هریره رضی الله عنه چې د بحرین امیر دی، د هغه په بوټو یا په چوټو کې یو پل راواخستی او یو پل یې ورپرېښوی. ابو هریره رضی الله عنه ورته وویل چې دا بل پل هم در سره واخله، دا یو خو اسیم زه نسم په پښه کولی، یو دې یوړی دا بل بیا پاتې دی. مګر بلال رضی الله عنه ورته وویل چې یا امیر المؤمنین ما ته ویل دي چې نیم مال یې واخلې، زه هم نیم مال اخلم، که زیات یا کم واخلم شاید چې عمر رضی الله عنه عقاب او جزا راکړي، که لږ واخلم هم بیرېږم، که ډېر واخلم هم بیرېږم، نو پوره نیمه حصه اخلم. اوس نو د بلال رضی الله عنه د طرفه د امر په عملي کولو کې دغه دقت او حرص ته وګورئ، او د حضرت عمر رضی الله عنه هیبت او دبدبې ته وګورئ چې په مځکه کې هیبت نشر کړی و او مځکه یې په هیبت او په بیره ډکه کړې وه. دا د حضرت عمر رضی الله عنه عدل، قوت او پر خپلو امیرانو باندې شدت و. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت الخلفاء په راتلونکو حصو کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اهل بیته اجمعین.